سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، زه نن یو نوې زمانې یو نوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ننني درس کې به زه یو نوې زمانه باندې خبرې کوم. تیر شوي 5 شپږ ویډیوګانې چې کومو درسونه هغه ما په موجوده زمانه باندې تاسو له مې ټوله تشریح کړې چې موجوده زمانه څه ته وایي، او هغه 3 ګروپه چې کوم مختلف ګروپونه د افعالو په هغې مې هم خبرې وکړلې او هغې نه څنګه استفاده کیږي په موجوده زمانه کې، په هغې مې مکمل خبرې وکړې. اوس په آهسته آهسته موږ تاسو لږ ایډوانس لیول شروع کړو. هغې وجه ده چې اوس تاسو له ما هغه بنیاد جوړ کړو، یعنې هغه د جملې ساخت باندې تاسو پوه شوئ، هغه د جملې چې کوم ارکان دي تاسو وپېژندل، ضمیر، فعل یا مفعول تاسو پوه شوئ، او په یو زمانه هم تاسو پوه شوئ. نو نن چې کوم دی راسن ما دویمه ډېره مهمه زمانه هغه ما زایم چې زه یو څو درسونه په دې باندې جوړ کړم، څو ویډیوګانې، دا زما نننۍ موضوع ده او ډېره ضروري زمانه ده. نو نن نه به د دې باندې یو 5 شپږ ویډیوګانې زه جوړوم. صحیح دی. نننۍ چې ویډیو چې کوم ده دا لږ هغه د تعریفي ویډیو ده چې یعنی تاسو سره لږ پیژنګلو وشي د دې ویډیو د دې زمانې، تاسو پرې لږ پوه شئ. نننۍ چې کوم زما درس دی هغه په پاسې کمپوزې باندې دی، چې دا یو د تېره شوې د ماضي زمانې یوه زمانه ده، او په دې کې به موږ هغه premier groupe de verbe یا verbe avec er یا er په اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه به پاسې کمپوزې کې تاسو څنګه استعمالوئ، دا نن زموږ موضوع ده او په دې به زه خبرې کوم. خو لږ به زه تاسو اول په پاسې کمپوزې باندې پوهیږم، لږ وخت به اخلي، خو تاسو دا خبرې توجه سره واورئ تر څو ستاسو ذهن خلاص شي چې پاسې کمپوزې څه ته وایي. څنګه چې دا د نوم نه معلومه ده، پاسې کمپوزې، پاسې یعنی ماضي، تیر شوی. پاسې کمپوزې د ماضي زمانو هغه یوه زمانه ده چې کوم موږ ته ښیي چې یو کار، یو فعل په ماضي کې ختم شوی. صحیح دی، تر سره شوی. صحیح دی. او بل پاسې کمپوزې چې کوم دی په انګلیسي کې، لکه زه تاسو له یو دوه مثاله درکم، دا په پاسې کمپوزې چې کوم دی سمپل پاست ټنس دی، یو د تیر شوي زمانې یو ټنس دی. مطلب تیر شوی، که زه وایم چې I walked په انګلیسي کې به موږ ویلي، صحیح دی، یعنی تیر شوی زمانه. ولې پاسې کمپوزې دلته دوه معنا ورکوي. کله کله دا د موجوده مکمل زمانې معنا هم ورکوي، نه تنها د ماضي زمانې، تیر شوی زمانې، ما یو کار کړی و. صحیح دی، لکه I walked. صحیح دی. پاسې کمپوزې د موجوده زمانې، موجوده مکمل زمانې هم کله کله معنا ورکوي، لکه present perfect ورته انګلیسي کې ویلی کېږي، لکه I have walked. I walked and I have walked، د دواړو منځ کې فرق دا دی چې I walked تېره شوې زمانه ده، I have walked موجوده زمانه ده او مکمله زمانه ده، یعنی یو کار اوس تر سره شوی، نږدې وخت کې په موجوده کې هغه مکمل شوی. صحیح دی. نو کله کله پاسې کمپوزې چې کوم دی هغه د present perfect معنا هم ورکوي. صحیح دی. ولې دا د پاسې یعنی د تېره شوې زمانې یو زمانه ده، یعنی یو کار، یو فعل چې هغه په تېره شوې زمانه کې تر سره شوی. صحیح دی، مکمل شوی. صحیح دی. نو هغې لپاره موږ پاسې کمپوزې استعمالو. صحیح دی. یو کار چې هغه واقع شوی، صحیح دی، په تېره شوې زمانه کې. صحیح دی. نو او کله کله دا څنګه چې ما تاسو ویلي چې دا د present perfect معنا هم ورکوي، یعنی د موجوده مکمل زمانې هم معنا ورکوي. صحیح دی، چې یو کار اوس په موجوده کې هغه مکمل شوی. صحیح دی، شوی یا نه مکمل شوی. صحیح دی. یو کار پاسې کمپوزې هغه زمانه چې دا یو فعل کوم دی هغه مکمل شوی یا نه مکمل شوی، ولې په تېره شوی کې واقع شوي، نو هغې ته موږ پاسې کمپوزې نه استفاده کوو. صحیح دی. نو لکه دغه پوینټ چیرته و، نقطه چیرته ده چې دا د ورسره د تېرې ماضي زمانې معنا هم ورکوي او ورسره د present perfect یا د موجوده مکمل زمانې معنا هم ورکوي. صحیح دی. تاسو مقصد باندې پوه شوئ. نو او بل لاره چې نننۍ په دې پاسې کمپوزې کې به زه د اولني ګروپ افعال چې کوم دي په هغې به نن خبره کوم. صحیح دی. لکه دلته ما یو دوه مثاله تاسو راوړي. j'ai regardé. صحیح دی. j'ai regardé. صحیح دی. دې معنی چې ما لیدلی و. صحیح دی. صحیح دی، لیدلی و. صحیح دی. نو مطلب ما لیدلی و دا یو عمل چې کوم په تېره شوې زمانه کې واقع شوی. صحیح دی. یا یو عمل چې مثال هغه په موجوده زمانه کې مکمل شوی. صحیح دی. موجوده زمانه کې. صحیح دی. نو ما لیدلی و. صحیح دی. tu as regardé، il a regardé. صحیح دی. نو دا یو 3 مثاله ما راوړي تاسو دغه دپاره چې یعنې د دې j'ai regardé مطلب ما لیدلی و. صحیح دی. یو عمل، یو کار چې کوم په تېره شوې زمانه کې واقع شوي. صحیح دی.
زه په دې د ساخت باندې هم خبره کوم چې غیږاغده مطلب ولې راغی او ژ ولې راغی چوا ولې راغی دې باندې زه خبره کوم خو صرف دا درې مثاله مې دې لپاره راوړل چې تاسو پوه شئ چې یو عمل هغه مکمل شوی په تیره شوی زمانه کې صحیح دی یا نه مکمل شوی صحیح دی ولی واقع شوی په تیره شوی زمانه کې صحیح دی نو هغه ته منګه پاسې کمپوزه ویل شي یعنی هغه عمل هغه فعل هغه کار چې کوم واقع شوی په تیره شوی زمانه کې هغه مکمل شوی یا نه مکمل شوی نو هغه ته منګه پاسې کمپوزه ویل شي صحیح دی ښه مخکې ځو ښه نو هغې نه مخکې زه تاسو سره بیا دغه اولني ګروپ افعال چې کوم دي لږ معرفت در سره کوم چې تاسو وپېژنئ موږ په تېرو شویو څو درسونو کې سراسر په دې ډېره خبره وکړه چې نن په دې زمانه کې پاسې کمپوزه کې دغه د اولني ګروپ چې کوم افعال دي په هغې به زه خبره کوم ورب ریګولیر چې هغې ته ریګولر ورب ویلی کېږي یعنې هغه افعال چې هغه یو قانون قاعده لري صحیح دی انګلیسي کې ورته ریګولر وربز وایي صحیح په فرانسوي کې ورب ریګولیر ورته ویلی کېږي او دا premier group د verb دی دا اولنی ګروپ دی د افعالو صحیح دی اولنی څنګه چې موږ ویلو او دا افعال چې د خپل انفینیټیو فارم کې یا په خپل اصلي حالت کې دا د ا ار یا ای ار سره ختميږي صحیح دی لکه ما یو څو دانې راوړي دا مې تاسو سره مخکې هم شریک کړیو دا یو څو مثالونه لکه étudier regarder manger parler corriger écouter partager étudier یعنی درس ویل صحیح دی مطالعه کول étudier درس ویل regarder کتل manger خوړل parler ویل corriger صحیح کول écouter اوریدل partager شریکول دا په اصلي حالت کې دي هغه یا انفینیټیو فارم کې دي صحیح دی خو چې کله دا تاسو په پاسه کمپوزه کې استعمالوي نو دا به منګه څنګه بیا د استعمالو دي نه څنګه استفاده وکړو هغه سټرکچر کې به تاسو څنګه ځای په ځای کوئ د خپل ضمیر ځای دا څنګه نن ضروري موضوع ده چې تاسو په هغه سخت باندې پوه شئ په موجوده زمانه کې خو تاسو ویلي تاسو پوه شئ چې څنګه موږ هغه هلته استفاده کوو صحیح دی نو راځئ چې اوس هماغه اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه په تیره شوې زمانه کې دا موږ څنګه د دې نه استفاده کوو ښه نو ټول اول مخکې چې کوم دی هغه د دې ساخت څه دی ټول اول چې هر کله تاسو په پاسه کمپوزه کې جمله جوړوئ نو تاسو به دغه راوړئ پرونوم سوژه یا ضمیرونه به راوړئ هغه موږ سره کوم دي تاسو ته مخکې ما ویلي لکه ژو چو ایل ال نو دا هغه تاسو ته معلومات دي چې پرونوم سوژه یا ضمیرونه صحیح ده موږ سره دادی هغه ما د دې لپاره تاسو یادونه لپاره بیا راوړي دا اول به دا راوړي هغې نه بعد به تاسو راوړئ اتخ یا واغ به راوړئ اتخ هم تاسو له ما درکړي کم دي صحیح دی واغ مې هم درته دلته بیا دوباره لیکلي اتخ چې کوم دی هغه په انګلیسي کې ټو بي ورب دی واغ چې کوم دی هغه ستا هغه ملکیت ښیي صحیح دی نو هغه مې درته دلته راوړي دي صحیح دی خو ولې دا چې اتخ یا واغ چې کوم دی دا موږ په دویم حالت کې هم د ورب په دویم حالت کې هم لرو خو ما ورسره هلته په قوس کې پریزان لیکلی دی موجوده حالت والا به تاسو راوړئ اتخ او واغ صحیح دی دریم به تاسو راوړئ موږ سره د ورب بل حالت دویم حالت صحیح دی او هغه دی participer passé participe passé صحیح دی دې څه معنی ده ګوره یو فعل چې کوم دی هغه حالتونه لري صحیح دی اولنی چې کوم موږ سره هغه مثال د موجوده زمانې چې کوم دی خپل حالت کې و صحیح دی اوس په تېره شوې زمانه کې تاسو د دې حالت بدیږي نو هغې ته ویلی کېږي participe passé صحیح دی participe passé صحیح دی یا په انګلیسي کې ورته موږ past participle ویلي صحیح دی نو دلته به هم تاسو د ماضي participe passé به تاسو استعمالوي ور به تاسو وړوئ هغه به څنګه ورب تاسو فعل دی له منتقلوئ دی له بدلوئ هغه درته زه اوس ښیم اولني ګروپ افعال چې کوم دي صحیح دی تاسو پوه شوئ اول به تاسو ضمیر راوړئ بیا به تاسو اتخ او واغ راوړئ هغې نه بعد به تاسو participe passé راوړئ مین ورب چې کوم دی دلته اوس موږ سره یعنې دوه فعلونه راغله یو کومکی شو اتخ او واغ او بل participe خپل هغه مین فعل چې کوم د مین فعل هغه موږ سره شو نو موږ سره په دلته په جمله کې دوه افعال راځي صحیح دی اول چې کوم دی کومکی دی اتخ او یا واغ دی هغې نه بعد participe passé دی هغه مین موږ سره فعل دی صحیح دی هغه مهم صحیح دی نو راځئ اوس تاسو دلته مثالونه ما یو څو مثالونه جوړ کړي تاسو بهتر دې په معنا پوه شئ ښه لکه پاغلی انفینیټیو حالت کې دی نو چې کله دا موږ بیا پاسې کمپوزه کې دی نه موږ دغه کوو نو موږ وایو ژ پاغلی صحیح دی اوس که تاسو ګورئ دغه سور رنګ باندې به زه اول تاسو له دلته موږ ګوره اول ژ ضمیر راوړی ژ بیا مو ورسره واغ راوړی دی پاغلی نو دا participe passé دی ګوره هغه پاغلی چې کوم دی هغه ای ار هم ترې ختم کو صرف ای او
اکسانیګو هم ورسره راوړی. دغه زور ته چې کوم دی پاسه چې راوړی ته وایي اکسانیګو. اکسان ایګو صحیح دی؟ دې ته ویل کېږي اکسانیګو. په دې اکسنونو باندې به زه بیا یو ورځ ځان له ویډیو جوړه کړم. بهتره تاسو به ټول اکسنونه چې ټول کوم دي هغې باندې به تاسو پوه شئ چې کوم دا علامتونه دي چې دا موږ څه دپاره استعمالوو، څه معنا ورکوي. صحیح دی؟ خو ولې چې هر کله تاسو یو فعل د موجودې نه ماضي ته اړوئ نو تاسو به ورسره او اولني ګروپ افعال چې کوم ای آر سره ختمیږي هغه سره به تاسو اکسان ای او اکسانیګو وراوړئ نو دا به خپله پارتیسیپ پاسې ته واوړي، دا به خپله د ماضي فعل ته واوړي. صحیح دی؟ لکه j'ai parlé، tu as parlé. ګوره چو راغلی هغې سره آ استفاده کېږي، هغه موږ تاسو ویلی دی مخکیني درسونو کې، اولني درسونو کې پاغلی. ګوره هغه ټولو سره همغه یو پارتیسیپ پاسې راغلی دی، هغه یو حالت د فعل راغلی دی. صحیح دی؟ ځکه چې دا پارتیسیپ پاسې دی نو تاسو نور ضرورت نشي تاسو بدلون راولی. il یا il a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، il y a elles ont parlé. صحیح دی؟ j'ai parlé، tu as parlé، il y a elle a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، il y a elles ont parlé. صحیح شو؟ نو دا شو پاسې کمپوزی. هغه فعل چې کوم دی مهم هغه موږه پاغلی موږه ورسره ای اکسانیګو سره راوړی، بس دا خپله پارتیسیپ پاسې ته واوښتو. دا د فعل ماضي حالت اسانه لفظونه کې. صحیح دی؟ لکه په موجوده زمانه کې که موږ دا شی ویلی نو بیا موږ صرف تاسو ویلی دی صرف ای به م راوړو، دغه اکسانیګو به ورسره نه و. صحیح دی؟ نو دلته ټولو سره خو بیا هغه موږ بدلاوو، که چېرته ضمیر بدلېدو نو بیا به نو سره به بدلېدو، و سره به بدلېدو، په فعل کې به موږ بدلون راوستو. صحیح دی؟ و سره به م ای زد ورسره اضافه کوو، نو سره به او ان اس ورسره اضافه کوو، دغسې ایل یا ال جمع چې کوو هغې سره به ای ان ټي به م ورسره اضافه کوو، ان ټي به م ورسره اضافه کوو. ولې؟ دلته که تاسو وګورئ دلته ټولو سره همغه یو حالت د فعل راغلی دی. صحیح دی؟ هغې ته ویلی کېږي پارتیسیپ پاسې. بل مثال لزو، بل مانژې. j'ai mangé، tu as mangé، il y a elle a mangé، nous avons mangé، vous avez mangé، il y a elles ont mangé. صحیح دی؟ نو ګورئ ټولو سره مغه یو تلفظ هم موږ کولی شو، مغه یو پاسې پارتیسیپ پاسې راځي. نو ډېر اسانه دی دلته. اولني ګروپ سره دا تاسو که وګورئ دغه د فعل ماضي حالت چې کوم دی هغه ډېر اسانه دی. صحیح دی؟ نو دا دویم مثال. دریم مثال ته ځو، regarder. نو هغه هم په دې شکل دی. صحیح دی؟ j'ai regardé، tu as regardé، il y a elle regardé، nous avons regardé، vous avez regardé، il y a elles ont regardé. صحیح دی؟ نو دا و دریم مثال. صحیح دی؟ نو دا درې مثاله ملګرو ما ستاسو پوهې دپاره راوړي. خو زه بیرته یو دوه سلایډه وروسته ځم چې تاسو ته دلته یو ډېر مهم نقطه ښیم. ښه دلته ګوره که تاسو وګورئ په دې ساخت کې ضمیر نه بعد چې کوم دی موږ ادخ او واغ راوړی. اوس بعضې افعال دي چې هغه سره کم سره به ته ادخ استعمالی، کم سره به او واغ استعمالی. صحیح دی؟ دا ډېر مهم سوال دی، ډېره مهمه نقطه ده. نو دا داسې څه افعال دي هغې ته چې کوم دغه حرکتي افعال ورته ویل کېږي هغې به ځان له بیا انشاءالله ویډیو جوړوم تاسو ته ښیم. هغو ټولو سره موږ بیا ادخ راوړو یا واغ راوړو. هغه افعال زه تاسو له هغې باندې مکمل ویډیو جوړوم. موږ سره څه داسې افعال شته چې هغې سره به ادخ استعمالو او لکه ډیرو سره به ادخ استعمالو، څه سره به او واغ استعمالو. لکه هغه حرکت وربونه چې کوم دي څه داسې نور دي نو هغې باندې به زه بیا تاسو ته مکمل ویډیو جوړوم. هغه زه تاسو ته بیا تشریح کوم چې کومو افعالو سره به تاسو واغ راوړئ، کوم سره به تاسو ادخ راوړئ. صحیح دی؟ هغې باندې زه ځان له ویډیو جوړوم. نو دې خبرې دپاره ځکه زه وروسته رالم. صحیح دی؟ ښه ملګرو نو دا و درې مثالونه. مننه ملګرو، امید ده چې تاسو پوه شوي. دغه ویډیو تاسو بار بار واورئ، لږ یو څو نقطې کې وي چې په هغې تاسو پوه شئ، تاسو هغه مشکل حل شي او تاسو ځکه دا هغه اولنۍ ویډیو وه نو مخکې چې د کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو له بیا هغه اسانه وي په دې باندې. تاسو نور هم 5-6 ویډیوګانې زه په نور هم پاسې کمپوزۍ باندې جوړوم نو تاسو بیا پاسې کمپوزۍ سره ډېر ښه صحیح طریقه باندې بلد شئ. مننه ملګرو، که څه ستاسو سوال وي، څه مشکل وي، څه پیشنهاد وي او یا څه تاسو مشکل تاسو له ویډیو کې ښکاري چې زه په بله طریقه هغه تاسو له تشریح کړم، داسې څه پیشنهاد ستاسو وي نو تاسو ماله زما په یوټیوب چینل په کمنټونو برخه کې تاسو هغه ماته لیکلی شي. نو په آینده کې به زه هغه په نظر کې نیسم او تاسو له به هغې مطابق ویډیو جوړوم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. د یو بلې نوې درسي ویډیو سره زه بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم.
نننی زمونږ درس چې کوم دی هغه د verb د mouvement په باره کې دی. دا څه ته وایي او د ویډیو مقصد څه دی؟ زه په دې تاسو له څو خبرې کوم. لکه څرنګه چې تېره شوې ویډیو ما په پاسې کمپوزه یو نوې زمانه باندې موږ شروع وکړله، په هغې مې ویډیو جوړه کړې وه او اولنۍ ویډیو وه او هغې کې موږ اولني ګروپ افعالو باندې ویډیو جوړه کړې وه چې هغه به تاسو پاسې کمپوزه کې څنګه استعمالوئ. صحیح دی؟ هغې کې تاسو له ما ذکر کړی و څنګه چې موږ درس ویلی و چې هلته موږ کومکي افعال هم د افعالو سره استفاده ترې کوو، لکه اتخ او واغ نه موږ استفاده کوو. صحیح دی؟ نو بیا ما تاسو دا ذکر هم کړی و چې کومو افعالو سره موږ اتخ نه استفاده کولی شو او کوم افعالو سره د واغ نه استفاده کولی شو. اول ته تاسو ته ما دا هم ذکر کړی و چې موږ سره یو څه داسې خاص افعال شته چې هغو سره موږ خامخا اتخ نه اضافه کوو، اتخ به ورسره استفاده ترې کوو. بیا نور اکثرا افعالو سره موږ واغ نه استفاده کوو چې داسې نور هم شته، هغه به وخت تېرېدو سره به زه تاسو ټولو ته هغه هم درته تشریح کوم. خو فعلا دغه ډیر ضروري وو او دا ډیر ضروري افعال دي. موږ روزانه ژوند کې دینه ډیره زیاته استفاده کوو. نو ځکه دا ما راوړل چې دا تاسو په دغه خاص یو څو افعالو باندې تاسو پوه شئ چې دې سره موږ اتخ نه اضافه کوو. دې افعالو ته ویل کېږي verb دو mouvement، یا هغه افعال چې کوم حرکتي افعال یعنی هغه افعال چې هغې کې هغې فعل کې موږ یو عمل کوو چې هغې کې حرکتي یعنی تلل، aller، سوختی، partir. صحیح دی؟ نو دا ټول هغه افعال چې دې کې موږ حرکت کوو، نو ځکه دې ته ویل کېږي verb دو mouvement. صحیح دی؟ دا 14 افعال دي او دې سره به تاسو خامخا د اتخ نه اضافه کوئ او واغ نه اتخ نه اضافه کوئ. نو نن په دغه 14 افعالو باندې زما دا ویډیو ده، درسي ویډیو، او دې کې چې کوم دی صرف زه دغه افعال تاسو ته ښیم، د دغه معنا تاسو ته ښیم. صحیح دی؟ دا تاسو زده کړئ او دې سره بیا په پاسې کمپوزه کې د اتخ نه استفاده کولی شي. صحیح دی؟ نو راځئ دا کومه افعال دي او د څه معنا ده، راځئ چې درس شروع کړو. ښه، اولنی چې کوم د موږ سره هغې ته ویل کېږي devenir. devenir ویل کېږي جوړېدلو ته، جوړېدل، لکه انګلیسي کې موږ وایي become، جوړېدل. صحیح دی؟ devenir. دویم موږ سره دی revenir. revenir ویل کېږي انګلیسي کې return او په پښتو کې موږ وایي بیرته راتګ، واپس کېدل. صحیح دی؟ واپس کېدل، بیرته راتګ ته ویل کېږي. صحیح دی؟ revenir. بل دی موږ سره مونټې. مونټې ویل کېږي ختل. تاسو به اکثر تخم یا میټرو یا ټرین ته چې کله خېجل ته به لیکلی مونټې، ختلو ته وایي. هغه ټرن ته ختل، ټرین ته ختل یا میټرو ته ختل، ختلو ته ویل کېږي مونټې. بل دی موږ سره غستې. غستې ویل کېږي پاتې کېدلو ته، یا انګلیسي کې چې موږ وایي سټې، په یو ځای پاتې کېدل. صحیح دی؟ غستې مطلب آرام کول، پاتې کېدل په یو ځای. صحیح دی؟ وسیدل یعنی مختصر هلته پاتې کېدل، په یو ځای آرام کول، دې ته ویل کېږي. صحیح دی؟ موږ سره بل دی هغې ته ویل کېږي سوختیغ. سوختیغ، سوختي تاسو ټول ته معلومه ده، بیرون تګ، بیرون چې کوم لاره یې سوختي. موږ تاسو میټرو نه اکثر تاسو ویلي سوختي، دا دلته یې لیکلي سوختي غټ غټ، نو دې خسرو تاسو ټول بلدي. نو که دې افعالو ته تاسو وګورئ دې ټولو کې حرکت دی، یعنی دا افعال چې کوم دی، دا فعل، دغه کار، موږ دغه فعل کې موږ حرکت کوو، ټول حرکتي دي، ځکه دې ته verb دو mouvement ویلی کېږي. صحیح دی؟ مخکې ځو څه نور دي. ښه، زه دغه 15 تاسو له بیا لږ تکراروم چې تاسو هغه تلفظ صحیح تلفظ ده شي. devenir. دویم چې کوم دی revenir. دریم monter. څلورم غستې. پنځم سوختیغ. صحیح دی؟ مخکې ځو. ښه، بیا موږ سره دی مخکې venir. venir راتګ ته ویل کېدلی شي، راتګ، راتلل، venir. صحیح دی؟ بیا موږ سره دی aller. aller تاسو ته ټول ته معلومیږي چې مطلب ځا، تلل، تګ. صحیح دی؟ aller. aller نو دې کې خو تاسو ټولو ته معلومات دی، دا تاسو ټول یو عام لفظ دی چې ډېر زیات عام یو لغت دی چې موږ ته ډېره زیاته استفاده کوو. بل دی موږ سره نتخ. نتخ ویل کېدي پیدا کېدل. صحیح دی؟ لکه موږ تاسو مطلب پیدایش. صحیح دی؟ پیدا کېدل، نتخ. صحیح دی؟ نو دا فعل دی نتخ. ښه، بل دی موږ سره descendre. descendre کوزېدلو ته وایي، لاندې تلل، descendre. صحیح دی؟ که د میټرو نه، که تاسو دویم منزل کې لاندې کوزېږئ، میټرو نه کوزېږئ، ټرین ته، هر څه نه کوزېدلو ته وایي، لاندې تلل، descendre. descendre. صحیح دی؟ بل دی موږ سره entrer. entrer ننوتل، داخلېدل، چې انګلیسي کې موږ تاسو وایي enter. صحیح دی؟ entrer ننوتل، داخلېدل. زه دغه لفظونو تلفظ بیا، زه دغه لغاتو تلفظ بیا تکراروم چې تاسو صحیح تلفظ ده شي. venir، aller، naître،
descendre descendre entrer صحیح دی مخکې ځو ښه څه نور دي دلته موږ سره بل دی موږ سره rentrer rentrer صحیح دی rentrer ویل کېږي بیرته راتګ to return چې انګلیسي کې موږ return واپس کېدل دا هم بیرته راتګ معنا ورکوي واپس کېدل صحیح دی tomber صحیح دی tomber ویل کېږي tomber غورځېدل tomber انګلیسي کې موږ وایي fall to fall غورځېدل صحیح دی بل دی موږ سره retourner 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 بیرته ستنېدلو ته وایي بیرته ستنېدل صحیح ده ستنېدل صحیح ده retourner retourner بیرته ستنېدل arriver صحیح ده arriver ویل کېږي را رسېدل صحیح ده arriver را رسېدلو ته وایي صحیح ده بل د موږ سره mourir mourir مړ کېدل وفات کېدل mourir مړه کېدل وفات کېدل بل د موږ سره partir partir تللو ته وایي تګ ځه تلل تګ صحیح دی partir یو ځای پرېښودل صحیح دی نو دا موږ سره هغه 14 افعال چې کوم ته ویل کېږي verb de mouvement یا هغه افعال چې کوم حرکتي افعال چې کوم کې موږ تاسو حرکت کوو صحیح دی ځکه دې ته verb de mouvement وایي او دې افعالو سره به تاسو ټول خامخا چې کوم دی اتخ نه اضافه کوئ صحیح دی نو مننه ملګرو نو دغه په دغه ضروري څو افعالو تاسو به اتخ سره اضافه کوئ او دغه ویډیو چې کوم دی اوس زه ریکارډ کوم د خپل کور په چمن کې نو نه پوهېږم چې شور به ورسره وي که نه تاسو پرې صحیح پوه شوي که نه پوه شوي خو بیا هم که تاسو هر څه سوال یې پیشنهاد یي څه مشکل یي تاسو غواړئ چې زه په څه باندې ویډیو جوړه کړم د فرانسوي ژبې نه علاوه نو تاسو مله زما یوټیوب چینل د کمنټ په برخه کې سیکشن کې تاسو ماته لیکلی شئ او آینده کې به زه په هغې باندې ویډیو جوړوم او ستاسو دغه مشکلات چې کوم دي کوم پیشنهادونه یي دا به زه په نظر کې نیسم او هغسې به زه ویډیو ریکارډ کوم او ډیزاین کوم به مننه تر بلې ویډیو پورې ښه وخت سلامونه ملګرو امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو څو ورځې وقفې بعد زه بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم بخښنه غواړم یو څه ورځې زما مصروفیت لږ زیات شوی و د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم د درس شروع کېدو نه مخکې غواړم یو څو خبرې بیا تکرار کړم مخکې چې کوم دا یو 40م درس دی 40 درسونه کوم دي هغه به امید ده چې تاسو ټول کتلي او خپلو ملګرو سره هم شریک کړي او څه ناڅه مو زده کړي ملګرو بیا تاسو ته خبره تکراروم چې زما پلان کې ځان له فرانسوي ژبه نه ده زما نور چې کوم دلته قوانین دي مهاجرو لپاره په فرانسه کې او زمونږ وطنوال چې کوم مشکلات لري په هغو ټولو به زه ویډیوګانې جوړم صحیح دی که هغه مثال تاسو پوهنتون ته تګ شو که مکتب ته تګ شو ستاسو پلوا کې ځان ثبتول شو که داسې په کف کې ځان ثبتول شو داسې کور دپاره سوسیال کور دپاره تاسو څنګه نوم ثبت کولی شئ څنګه ورته اپلای کولی شئ داسې که تاسو خپل فامیل راولئ څنګه راوستلی شئ څه ضرورت څه شرایط لري داسې که تاسو تابعیت دپاره اپلای کوئ داسې نور ورته کوم مشکلات چې کوم دي هغو ټولو باندې به انشاءالله زه ویډیوګانې جوړوم او څه مې شروع کړي څه مې جوړې کړي دي نو تاسو زما دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او چې تاسو د هرې ویډیو نه په خپل وخت خبرېږئ د خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو د وطنوالو مشکلات حل شي دغه ویډیوګانو مقصد هم دا دی چې زمونږ څومره فرانسه میشته افغانان دي چې هغه ټولو دغه مشکلات حل شي او څه ناڅه زده کړي دغه خپل کارونه خپله مخې ته ووسي نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ خپل ټول ملګرو ته یې هم ووایئ او شریک یې کړئ تر څو ټولو ته ورسیږي مننه نو نننی چې زموږ کوم درس دی یو 40م درس دی دا هم د پاسې کمپوزې په باره کې دی د پاسې کمپوزې چې کوم موږ هغه سلسله شروع کړې ده هغې کې دریم درسي ویډیو ده او په اولنۍ ویډیو کې موږ په اولني ګروپ افعالو باندې خبره کړې وه چې اولني ګروپ افعال به څنګه تاسو په پاسې کمپوزې کې ته استفاده کوئ اول ګروپ دویم ګروپ دریم ګروپ د افعالو چې کوم دی په دې باندې ما تقریبا 8 ویډیوګانې په خزان یا په موجوده زمانه کې جوړې کړې وي تاسو به دې سره اوس بلد شوي یاست تاسو به اوس پوهیږئ چې اول ګروپ افعال کم دي دویم کم دي دریم کم دي غیګولې څه ته وایي ایغیګولې څه ته وایي دغه ټول به تاسو باندې اوس پوه شوي نو ځکه تاسو له اوس چېرته تشریح کوم په دې زمانه کې انشاءالله په دې ویډیوګانې کې آینده کې نو تاسو به اسانۍ سره پوهیږئ چې زه کوم ګروپ افعال باندې خبرې کوم صحیح دی ښه نو زمونږ موضوع ده پاسې کمپوزې صحیح دی او دې کې موږ دوزیم ګروپ د ورب باندې خبره کوو
د دویم ګروپ افعال چې کوم دي په هغې باندې خبره کوو یا هغه افعال چې کوم د ای اغ یا آی آر سره ختمیږي نو دا او دویم ګروپ افعال چې کوم دي دا به تاسو په پاسې کمپوزې کې دي څنګه استفاده کوئ دا زمونږ نننی درس دی نو راځئ چې درس شروع کړو ښه دې دویم ګروپ ته ویل کېږي verb régulier یا regular verbs ورته انګلیسي کې ویل کېږي یا هغه افعال چې کوم یو قاعده یو قانون لري صحیح ده دا دویم ګروپ افعال ورته ویل کېږي او دا هغه افعال دي چې خپل انفینیټیو فارم کې دا د ای اغ یا آی آر سره ختمیږي صحیح ده لکه تاسو لمه په قوسونو کې یو څو فعل راوړي دي غلطه مې درکړي یو شپږ دانې یو مثال په توګه چې تاسو پوه شئ چې زه کوم افعال په باره کې خبره کوم لکه اولنی دی فینیغ ویل کېږي انګلیسي کې موږ وایو to finish ختمول داسې choisir په انګلیسي کې دی to choose دا انګلیسي ورسره ځکه وایم چې دا هغه ورته سپیلنګونه دي ورته لږ تلفظ کې فرق دی نو تاسو لږ اسانتیا یې هغه لکان هغه کسان چې څوک په انګلیسي لږ پوهیږي نو هغوی ته به لږ اسانتیا یي نو ځکه زه ورسره کله کله د انګلیسي لغات وایم بل choisir انتخابولو ته ویل کېږي یا انګلیسي کې to choose unir په انګلیسي کې موږ وایو to unite په اتفاق کېدل یو ځای کېدل صحیح دی یوځای کېدل په اتفاق کېدل باتیما تاسو به نوم اورېدل هغې نه هغې فعل دی د هغې ورب فارم دی او دې مطلب دی جوړول صحیح دی جوړول بل دی اوبیغ ویل کېږي اطاعت کول یا حکم منل صحیح دی بل چې کوم د موږ سره دی هغه دی کمپلیغ ویل کېږي لکه accomplish د انګلیسي نه اخیستلی شي یعنې حاصلول یو شی حاصلول صحیح دی نو دغه افعالو ته که تاسو وګورئ دا ټول د ای اغ سره ختم شوي دي ځکه دې له دویم ګروپ افعال ویلی کېږي که داسې افعال تاسو سره د دویم ګروپ یا د ای اغ یا د آی آر سره ختم شوي هغه به تاسو په پاسې کمپوزې کې څنګه ترې استفاده کوئ صحیح دی نو راځئ چې مخکې ځو ښه د مثالونو نه مخکې تاسو زه بیا تکرارا وایم چې د دې ساخت څه دی یعنی سټرکچر یې څه دی د پاسې کمپوزې اول به تاسو سوجې راوړئ پرونوم سوجې لکه ژو چو ایل ال بیا هغې نه بعد به تاسو بیا اتخ یا اواغ راوړئ په پاسې کمپوزې کې تاسو ته ما ویلي چې کومکي افعال هم موږ ته پکار دي یو خو مرکزي فعلي او یو کومکي مرکزي لکه موږ سره فینیغ شوازیغ شو کومکي لکه موږ سره سوی شو سم دا شو داسې که یا اواخ کې موږ سره شو اوو اوې دا چې کوم دي دا مطلب کومکي افعال دي په پاسې کمپوزې کې اتخ چې کوم دي هغه ما تاسو له درکړي چې کوم دي دلته مې درته تکراري بیا لیکلي دي مخکې ویډیو کې مې هم لیکلي اواغ مې هم درته لیکلي او په دې مې ځان له جدا ویډیوګانې هم جوړې کړي په اتخ او اواغ باندې اولنۍ سر کې نو هغه تاسو کتلی شي تاسو پوه شئ صحیح دی خو د اتخ او د اواغ موجوده زمانه کې چې کوم فارم دی هغه به تاسو ته استفاده کوئ او بیا چې هغې نه بعد دی تاسو به پارتیسیپ پاسې استفاده د کوئ یعنی د یو فعل د مرکزي فعل دویم حالت چې کوم دی هغه به تاسو ته استفاده کوئ نو د دې ساخت څه دی تکراري وایم د دې ساخت څنګه دی سوجه یعنی فعل به تاسو استعمالوئ هغې نه بعد به تاسو کومکي اتخ یا اواغ استعمالوئ اتخ اواغ چې کوم دی هغه به د مرکزي فعل مطابق تاسو هغې دې کې به یو استعمالوئ هغې ته به ګورئ بیا به یو استعمالوئ او دریم چې کوم دی یو مرکزي فعل استعمالوئ او هغې کې به هم د پاسې کمپوزې فارم چې کوم دی شکل هغه به استعمالوئ یا پارتیسیپ پاسې هغه به استعمالوئ صحیح دی نو دلته موږ څه کوو راځئ چې مخکې ځو زه تاسو دلته یو دوه مثال راوړي دي اوس ټولو نه مهم اولنی چې کوم مثال هغه ما راوړی فینیغ ښه هر کله چې تاسو د دویم ګروپ افعال په پاسې کمپوزې کې استفاده کوئ نو تاسو به څه کوئ چې دا مرکزي ګروپ فعل چې کوم دی فینیغ هر کله چې دا تاسو پاسې کمپوزې کې استعمالوئ یا هغه فعال چې کوم د ای اغ یا آی آر سره ختمیږي استعمالوئ نو تاسو به صرف آر چې کوم دی اغ دا به ختم کوي نور مغه حالت راوړي د ټولو ضمیرونو سره ډیر اسانه دی ډیر زیات اسانه دی تاسو ټولو ضمیرونو ته وګورئ ټولو ضمیرونو سره صرف هغه اغ یا آر مو ته ختم کړی دی نور مغه یو سپیلنګ دی مغه یو شیم لیکلی دی صحیح دی نو ډیر اسانه دی ډیر اسانه صحیح دی لکه اولنی ما مثال راوړی ژ فینی صحیح دی ژ فینی د دې اوس په انګلیسي کې موږ معنا کولی شو I have finished یا I finished مطلب ما ختم کړی پاسې کمپوزې دی صحیح دی که تاسو فینی ته وګورئ نو آر مو ته ختم کړی یا اغ مو ته ختم کړی دی صحیح دی او نورم ژ راوړی او هغې نه بعد موږ واغ راوړی ځکه فینی سره موږ د دې فعل سره موږ
avoir نه استفاده کوو. تاسو ګورئ tu as fini ماغه سپیلنګ مو راوړی صرف آر مو ترې ختم کړی دی. صحیح ډېر اسانه دی. نو دغه فیني چې کوم دی دا پارټیسیپ پاسې دی اوس. صحیح دی، یعنې دا د تېرې شوې زمانې د فعل فارم یا حالت دی. صحیح دی. ښه دریم ته ګورئ تاسو il y a elle a fini nous avons fini vous avez fini ils ont یا elles ont fini. بس دومره. دغه avoir چې کوم دی دا کومکی فعل دی او مرکزی فعل چې کوم دی هغه فینی دی. فینی کله چې د دویم ګروپ افعال یا هغه افعال چې کوم د ای اغ سره ختمیږي نو تاسو ورته اغ لرې کوئ، نور همغه شکل راوړئ، نو ستاسو جمله دا ستاسو د پاسې کمپوزې یا پارټیسیپ پاسې حالت ته ستاسو فعل واوښتو. صحیح دی. نو دا د بدلولو اړولو طریقه شو. زه بیا دا مثالونه تکراروم ستاسو د صحیح پوهې لپاره چې صحیح تلفظ تاسو وایئ. j'ai fini tu as fini il y a elle a fini nous avons fini vous avez fini ils یا elles ont fini. صحیح شو. دا یو مثال. مخکې ځو. ښه دلته شوازیغ موږ راوړی دی، نو آر ترې لرې کوئ، نور ماغه شی راوړئ، بس ختمه خبره، ایخ ترې ختم کوئ. او تاسو اول سوجې موږ سره ژي چو ایل ایل نو وو ایل یا ایل دا موږ سره سوجې شو. صحیح دی، یعنی فعل شو. او اوو اوی دا چې کوم دي موږ سره څه شو، دا موږ سره کومکی افعال شو. او شوازی موږ سره مرکزی یعنی مین فعل دی، هغه موږ سره شو مرکزی. صحیح دی. شوازیغ دی، ایغ ته ختم کوي، آر ته ختم کوي، نو دا چې تاسو ته آر ختم کوي څنګه به موږ ویلی شو. j'ai choisi tu as choisi il y a elle a choisi nous avons choisi vous avez choisi il y a elles ont choisi. ډېر اسانه دی ملګرو. تاسو دویم ګروپ افعال چې کوم دي هر کله چې دا پاسې کمپوزه کې تاسو استفاده کوئ نو صرف ایغ به ترې ختم کوئ، نور مغه شی راوړئ، نو د ټولو افعالو سره ټولو ضمیرونو سره تاسو د نه استفاده کولی شئ. صحیح دی. زه بیا تکراروم. j'ai choisi tu as choisi il y a elle a choisi nous avons choisi vous avez choisi il y a elles ont choisi. صحیح دی. نو دا ملګرو نن زموږ نننی درس امید ده چې تاسو پوه شوي. دا دویم ګروپ افعال په پاسې کمپوزه کې به تاسو څنګه استعمالوئ، څنګه به تاسو جملې جوړولی شئ په پاسې کمپوزه کې. نو او دې کې موږ خاص کر دویم ګروپ افعال استعمال کړل. هغې ډېر زیات اسانه طریقه وه. صرف آر ته ختم کوئ تاسو د فعل نه، نور مغه راوړئ، مغه حالت راوړئ، مغه سپیلنګ راوړئ، نو ستاسو به پارټیسیپ پاسې تاسو سره راشي او تاسو د ټولو ضمیرونو سره مغه یو حالت کې استعمالولی شي. صحیح دی. بیا هم ملګرو ستاسو که څه سوال نو تاسو خپل سوالونه ماته د یوټیوب چینل په کمنټ برخه کې کولی شئ. زه به تاسو ټول جوابونه در کوم. بل تاسو څه مشکل وي، بل تاسو غواړئ چې زه په څه باندې بل آینده ویډیو څه باندې جوړه کړم، داسې نور څه معلومات وي تاسو کوم ځای کې مشکل وي، نو هغه تاسو ټول ماته په یوټیوب چینل نقیب شارق یوټیوب چینل باندې تاسو هلته په کمنټ برخه کې کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ، او زه هغې مطابق په آینده کې زه ویډیو هغسې په هغې باندې تاسو ته جوړه کړم، تاسو له به ټول معلومات درکړم. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې ښه وخت په مخه مو ښه. سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. امید ده چې تېر شوي ټول درسونه تاسو کتلي او څه ناڅه مو ترې زده کړي. هر وخت کې چې ستاسو هر څه سوال وي تاسو ماله په زما د یوټیوب چینل په کمنټ برخه کې تاسو لیکلی شئ، او زه هغې په باره کې به زه ستاسو دپاره ویډیو جوړه کړم او د هغې جواب به درکړم. ښه نننی 42م درس دی او دا هم د پاسې کمپوزې په باره کې دی، یعنې فعل ماضي په باره کې دی. دا د فعل ماضي یا د ماضي زمانې چې کومه سلسله ویډیوګانې موږ شروع کړې د هغې 4م درس دی. نن چې کوم دی troisième groupe de verbe په باره کې به خبره کوو، یعنې دریم ګروپ افعال. دریم ګروپ افعال به تاسو څنګه په پاسې کمپوزې کې به څنګه په جمله کې استعمالوئ. ملګرو څنګه چې تاسو پوهیږئ په présent په موجوده زمانه کې هم دا درې ګروپونه د افعالو چې کوم دي په دې کې مې ویډیوګانې جوړې کړې وي، خبرې مې کړې وي. تاسو به اوس په دغه درې وړو ګروپونو چې د افعالو دي په هغې به تاسو صحیح پوهیږئ. هر کله چې زه دریم یا دویم یا اول ګروپ افعال وایم نو تاسو به پوهیږئ. صحیح دی. نو راځئ دغه دریم ګروپ افعال کم دي او دا به څنګه په پاسې کمپوزې کې موږ ته استفاده کوو. مخکې ځو. ښه
دریم ګروپ افعال ته چې کوم دغه ته ویل کېږي verb irrégulier، یعنی په انګلیسي کې موږ وایي irregular verbs، یا هغه افعال چې کوم یو قاعده قانون نه لري. اول او دویم ګروپ افعال چې کوم دی هغه موږ څنګه لکه ولې د تیر شوي ویډیوګانو کې هغه دی هغې ته ویل کېږي غیګولې، یعنی ریګولر افعال چې هغه یو قاعده یو قانون لري او هغه قاعده قانون تاسو تعقیب کوي او هغسې هغې باره کې تاسو بیا هغسې جملې جوړوئ. ولې ایغیګولې د دې چپه دی، یعنی هغه افعال چې هغه کوم قانون قاعده نه لري، دا چې څنګه جوړ شوي هغسې باید تاسو په یاد کوئ، هغسې زده کوئ او هغسې ته استفاده وکړئ. صحیح دی؟ ما یو څو افعال دلته تاسو ته په دې قوسونو کې راوړي، د دې انفینیټیف حالت کې مې راوړي، په خپل فارم کې چې کوم دي په خپل حالت کې دي. لکه الی ویل کېږي ته تګ ته ویل کېږي تلل. اپخاندغ ویل کېږي زده کړه، to learn زده کول. اواغ ویل کېږي to have یا لرل، مطلب ملکیت لرل. کونتخ ویل کېږي انګلیسي کې موږ وایو to know پوهېدل. او بل خواغ ویل کېږي to believe یقین لرل. او فغ ویل کېږي to make or to do یو شی جوړول یا کول، یو کار یو څه کول. صحیح دی؟ نو دا چې کوم دي دا خپل انفینیټیو فارم کې دغه افعال دي او دې ته دریم ګروپ افعال دي یا ایغیګولر یا ایریګولر افعال دي. دا هغه افعال دي چې کوم کله پاسې کمپوزه کې تاسو استفاده کوئ چې خاص قانون یا دغه نه لري چې هغه تاسو تعقیب کړئ او جملې پرې جوړې کړئ. دا چې څنګه زه اوس جوړوم، څنګه یې تاسو کوم، هغسې باید تاسو په یاد کړئ، هغسې زده کړئ. صحیح دی؟ ښه، مخکې ځو. ښه، اوس دلته ما ته تاسو دغه ساخت د پاسې کمپوزې بیا دلته تکراري راوړی، ځکه زه بار راوړم چې تاسو په دې ساخت سره سم صحیح بلد شئ. د جملې ساخت په پاسې کمپوزې کې څنګه دی، اول به تاسو فاعل به راوړئ چې کوم ما درکړي چې لکه ژ چو ایل ال. صحیح دی؟ هغې نه بعد به تاسو راوړئ کومکي افعال، اتخ یا اواغ به راوړئ. هغه اتخ یا اواغ چې کوم دی هغه به تاسو د مرکزی فعل مطابق راوړئ. بعضو فعلونو سره موږ اتخ استعمالو، بعضو سره موږ اواغ استعمالو، او هغې نه بعد به تاسو راوړئ پارتیسیپ پاسې یا مرکزی چې کوم موږ سره فعل یا به راوړئ پارتیسیپ پاسې. صحیح دی؟ نو دا دی د جملې ساخت په پاسې کمپوزه کې. ښه، ساخت نه بعد ځو مخکې. اوس ما دلته یو څو مثاله جوړ کړي دي ستاسو دپاره چې تاسو اوس پوه شئ چې که پاسې کمپوزه کې موږ دغه دریم ګروپ افعال راوړو نو څنګه به راوړو. ښه، اولنی موږ سره دی الی خپل انفینیټیو اصلي حالت کې دی، فارم کې دی. نو دا چې کله تاسو پاسې کمپوزه کې استعمالوئ نو موږ به وایو ژ سویز الی، ژ سویز الی. دلته موږ اتخ د الی سره موږ پاسې کمپوزه کې کومکي فعل چې کوم دی هغه اتخ نه استفاده کوو. سوی مې راوړی ژ سویز الی. صحیح دی؟ لکه تاسو وګوره الی ته وګورئ موږ ته هغه اغ هم دې ختم کړی دی، او یا ایم راوړی، اکسانیګو هم ورسره راوړی دی. صحیح دی؟ بیا موږ سره دی چوالی. صحیح دی؟ چوالی. دریم موږ سره دی بیا ایلیتالی، 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 ایلیتالی. صحیح دی؟ بیا موږ سره دی نوسمزلی، نوسمزلی. صحیح دی؟ نوسمزلی. بیا موږ سره دی بل وزید زلی، وزید زلی. صحیح دی؟ اخیری دی موږ سره ils sont allés، ils sont allés. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم ځکه مې تاسو ډېر قراره وویلې واضح چې تاسو هغه تلفظ صحیح باید پوه شئ. اخرني درې که تاسو وګورئ د نو سره وو سره او ایل او ال جمع ته وګورئ هلته موږ د فعل سره اس راوړی دی. صحیح دی؟ ځکه چې هغه موږ د جمع دپاره هغه اشاره کوي، جمع دپاره ډېرو دپاره. صحیح دی؟ نو د الی سره به تاسو چې هر کله نو یا وو سره ایل یا ال جمع استعمالوئ نو تاسو به اس هم راوړئ. زه بیا تکراروم دا ژ سویز الی، ژ سویز الی، tu allais، tu allais، il est allé، il est allé، elle est allée، elle est allée، nous sommes allés، nous sommes allés، nous sommes allés، vous êtes allés، vous êtes allés، vous êtes allés، ils sont allés، elles sont allées، ils sont allés، elles sont allées. صحیح شو؟ دا و الی. صحیح دی؟ اوس مخکې ځو. ګوره دلته اوس اپخاندغ موږ سره دویم چې کوم فعل هغه اپخاندغ دی. د اصلي حالت کې دا چې کله موږ پاسې کمپوزه ته وړو ژ اپخي، ژ اپخي. اوس که تاسو وګورئ ژ سویز الی، هلته الی موږ په اخره کې اغ ختم کړی و
ا یا ایم د اکسانیګو سره راوړی او دلته وګورئ صحیح دی مغه پاسه کمپوزه دی دلته مونږه اکسانیګو ای نه دی راوړی دلته مونږه اس ور سره اضافه کړی دلته راوړی نو ځکه دې ته د دې څه قاعده قانون نه لري نو ځکه دې ته verb irregular ویل کیږي صحیح دی یعنی irregular verbs څه قاعده قانون نشته چې ټولو لپاره مغه یو شی مونږه استعمال کو صحیح دی دواړه irregular افعال یو ځای کې د دې چې کوم دغه څه جوړ شوی دی همداسې به تاسو زده کوئ صحیح دی نو مونږ سره j'ai appris صحیح دی tu as appris او دلته بل د افغان سره مونږه avoir راوړی دی صحیح دی او علی سره مونږه être کومکی فعل استعمال کړی او دلته هم کومکی چې کوم دی avoir نه استفاده کړی صحیح دی il y a elle après صحیح دی nous avons après صحیح دی vous avez après صحیح دی ils ont après صحیح دی زه بیا تاسو لپاره تکراروم j'ai appris tu as appris il y a elle après nous avons après vous avez après ils ont après صحیح دی ils ont après صحیح دی نو دا apprendre صحیح دی دریم ته ځو بل مثال ته connaître منګل ته راوړی اوس که تاسو وګورئ دا د اپخې نه هم هلته مس راوړی دلته هم صرف یو ورسره اخره کې راوړی هغې نه هم مختلف دی نو ځکه دې ته ویلی کېږي verb irregular یا هغه افعال چې کوم څه قاعده قانون رول نه لري چې هغه تاسو تعقیب کوئ او هغه تاسو بیا په دې پاسې کمپوزه کې ته استفاده وکړئ صحیح دی نو اولنی مثال دی j'ai connu tu as connu il y a elle a connu nous avons connu vous avez connu il y a ils ont connu صحیح دی زه بیا تکرارم connaître j'ai connu tu as connu il y a elle a connu nous avons connu vous avez connu il y a ils ont connu صحیح دی نو ملګرو دا اوس زمونږه نننی درس امید چې تاسو پوه شوي دغه دریم ګروپ افعال چې کوم ته irregular ویلی کېږي نو هغه په پاسې کمپوزه کې مونږ څنګه ته استفاده کوو څنګه به ورسره جملې جوړو نو دا اوس زمونږ درس دغه ویډیو تاسو بار وګورئ او دغسې irregular افعال چې کوم دي هغه نور هم پیدا کړئ او زده یې کړئ په جملې کې د استعمال طریقه هم زده کړئ ما دلته د جملې جوړولو ساخت هم جوړ کړی و دا تاسو ذهن یاد کړئ او چې هر کله تاسو یو فعل زده کوو نو بیا تاسو په دغه جمله کې ور فټ کولی شئ او جمله جوړولی شئ مننه ملګرو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په مخه سلامونه ملګرو امید دی چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم نننی زموږ چې کوم درس دی هغه د هم د فعل ماضي په باره کې دی پاسې کمپوزې په باره کې دی وبخئ 43م درس دی امید دی چې هغه تیر شوي ټول درسونه تاسو کتلي او تاسو ټول تعقیب کړئ د فعل ماضي په باره کې پاسې کمپوزې په باره کې چې کوم موږ د درسونو لړۍ شروع کړې دا درس هم د هغې لړۍ دی امید دی تر دا دمه تاسو په پاسې کمپوزې باندې پوه شوي تاسو په ساخت باندې پوه شوي تاسو جملو جوړول باندې پوه شوي ښه نن چې کوم د پاسې کمپوزې کې موږ ډېر یو اسانه درس دی نن یو وړوکی درس دی être په باره کې به موږ خبره کوو چې être به موږ جمله کې د یو مرکزي فعل په ډول څنګه استفاده کوو څه معنی لري être چې کوم دی لکه دا کومکی افعال دي یا انګلیسي کې ورته موږ to be verb وایو نو دا هر کله چې موږ په پاسې کمپوزې تېره شوې زمانه کې استعمالو دی څه معنی ده څه مطلب دی څنګه استعمالو د مختلفې ضمیرونو سره دا زموږ درس دی صحیح ده راځئ چې درس شروع کړو ښه être وبخئ ما ساخت دلته نه دی لیکلی ځکه چې تاسو په هغه 4-5 وبخئ ویډیوګانو تېر شوي درسي ویډیوګانو کې ما هغې په باره کې خبرې کړې وې تاسو به اوس بهتره پوهېږئ ما دلته راوړي دي یو être سره د مختلفو ضمیرونو être دلته معنا ورکوي معنا یې څه ده دلته معنا ده د être یعنی موجودیت ښیي یعنی یو شی موجود دی د یو شي د یو چا مثال زه یو متعلم یم être معنا ورکوي چې د یو کس موجودیت دی کې څه فعل نه ترسره کېږي څه عمل نه ترسره کېږي یعنی زه وایم چې je suis étudiant زه یو متعلم یم نو که دلته وګورئ دا زما موجودیت ښیي زما هغه د چا پیشه یا هغه کار ښیي صحیح دی که زه ووایم چې زه ډاکټر یم je suis médecin مطلب زه یو ډاکټر یم نو که دلته موږ وګورو
نو دغه سوی چې کوم دی دا اتخ دی، یعنی دا دلته زما دغه ښیي موجودیت یا زما هغه پیشه یا زه څه کار کوم، دلته یو فعل یو کار مطلب نه پیښیږي، نو دا د اتخ معنا ده. صحیح ده. نو هر کله چې موږ اتخ یو مرکزی فعل په توګه په پاسه کمپوزه کې استعمالو، نو څنګه به استعمالو؟ هر ضمیر سره لکه د اولنی ضمیر ژ سره ژ اته ژ اته، که موږ مثال یو جمله جوړو ژ اته، یعنی په دې معنا شو په انګلیسي کې موږ ویلی شو I was یا I have been. صحیح ده. I was یا I have been. j'ai été. صحیح ده. j'ai été. tu as été. tu as été. صحیح ده. il یا elle a été. صحیح ده. il یا elle a été. بل د موږ سره nous avons été. nous avons été. nous avons été. بیا مخکې زموږ سره دی vous avez été. vous avez été. vous avez été. بیا اخر د موږ سره د ایل او د ایل جمع il یا elles ont été. il یا elles ont été. صحیح دی. زه بیا تکراروم j'ai été. tu as été. il یا elle a été. nous avons été. vous avez été. ils ont été. صحیح دی. نو دغه ضمیرونو سره هر کله چې تاسو اتخ استعمالوئ، نو دغه پاسه کمپوزه اته پاسه کمپوزه یعنی دویم حالت دی. په تیره شوې زمانه کې هر کله چې تاسو اتخ استعمالوئ، د دې دویم حالت چې کوم دی هغه اته دی. صحیح دی. لکه j'ai été. tu as été. il یا elle a été. nous avons été. vous avez été. il یا elles ont été. صحیح دی. مخکې ځو. اوس یو دوه مثاله ما مثال تاسو ته جوړ کړي دي. صحیح دی. هغه دوه مثاله زه وایم، ولته تاسو ته د دې معنا بیا هم تاسو لږ تشریح کوم چې تاسو صحیح پوه شوئ. مثال ته ما ورکړی دی. صحیح دی. j'ai été 2 fois champion du monde de natation. j'ai été 2 fois champion du monde de natation. وایي زه دوه ځلي یعنی چمپیون جوړ شوی، چمپیون پاتې شم د دنیا، مطلب ټوله دنیا کې چمپیون د نتاسیون سویمینګ ته وایي، لمبا ته. صحیح دی. نو زه دوه ځلې د دې چمپیون پاتې شوی یم. صحیح دی. دوه ځلې. که دلته اته مطلب زه زما هغه موجودیت ښیي چې زه دوه ځلې شوی وم. صحیح دی. چمپیون جوړ شوی یم، د دنیا ورلډ چمپیون جوړ شوی یم په سویمینګ کې. صحیح دی. نو که دلته موږ ګورو اته دلته هغه مرکزی فعل په توګه استعمال شوی د معنا چې کوم ده هغه زما هغه موجودیت ښیي، یعنی یو عمل اته معنا لکه موږ انګلیسي کې وایي I have been 2 times champions of the world in swimming. صحیح دی. یعنی زه دوه ځلې شوی یم چمپیون، د ورلډ چمپیون په لامبلو سویمینګ کې، په لمبا کې. صحیح دی. j'ai été 2 fois champion du monde de natation. صحیح دی. دویم مثال ته که موږ وګورو il a été il est président son école. il a été il est président son école. وایي هغه چې کوم دی منتخب شوی. ایلو مطلب منتخب شوی. پریزیدان مشر د خپل مکتب، د خپل سکول. صحیح دی. نو هغه وایي منتخب شوی. صحیح دی. il a été il est président son école. صحیح دی. نو دلته که موږ ګورو دواړو جملو کې موږ اته یا د اتخ پاسه کمپوزه یعنی په دویم حالت چې کوم په ماضي کې کوم حالت دی د اتخ هغه هم ته استفاده کړې ده. صحیح دی. دا دوه مثال دي. زه بیا تکراروم j'ai été 2 fois champion du monde de natation. il a été il est président son école. صحیح دی. مننه مرګونو. نو دا اوس موږ درس اتخ په پاسه کمپوزه کې موږ څنګه ته استفاده کوو. اتخ ډیر ضروري دی. اتخ او واغ. نو زما آینده ویډیو چې کوم دغه اواغ په باره کې ده. نو اتخ سره تاسو جملې جوړې کوي، استعمال کوي په پاسه کمپوزه کې. دا نن ډیر اسانه درس و، ډیر وړوکی درس و. نو مننه ملګرو. دغه درسونه دغه ویډیوګانې تاسو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټولو ملګرو مشکلات حل شي. مننه. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. سلامونه ملګرو. امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د 440 درس سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی درس چې کوم دی هغه هم پاسه کمپوزه فعل ماضي یا تیره شوې زمانه په باره کې دی. نننی درس وړوکی اسانه دی خو ډیر مهم درس دی. لکه څرنګه چې په تیر شوي 43 درس کې ما په اتخ باندې خبرې کړې، په پاسه کمپوزه کې داسې منن اواغ باندې زه خبرې کوم چې اواغ
څه ته وایي، څنګه یې موږ په پاسیو کمپوزیټ کې د نه استفاده کوو. اوا خو تاسو ټول پیژنئ، خبرې پې ما کړي، ځان له ویډیو مې هم جوړې کړي، او که تاسو پې نه پوهېږئ چېرته، نو تاسو لاړ شئ زما تېره شوي ویډیوګانو کې اواغ باندې مکمل ما درس ورکړی، اواغ او ویدخ باندې تاسو کتلی شئ. دا ډېر زیات استفاده ترې کېږي، ډېر ضروري دی، ولې ډېر اسانه هم دی. صحیح دی. نو اواغ څه ته وایي، څه معنا لري، او څنګه په پاسیو کمپوزیټ کې موږ د نه استفاده کولی شو. اواغ چې کوم دی د معنا دا to have انګلیسي کې موږ وایو لرل، ملکیت. مثال زه یو کتاب لرم، زه یو موټر لرم، زه یو کمپیوټر لرم. صحیح دی. لرل، ملکیت. صحیح دی. یا انګلیسي کې موږ ته to have وایو. صحیح دی. نو اواغ به څنګه موږ پاسیو کمپوزیټ کې استفاده کوو، راځئ چې درس شروع کړو. ښه، دلته ما د مختلفو ضمیرونو سره دلته راوړي دي چې تاسو په دې باندې پوه شئ. اواغ لکه اولنی کوم دی ژ او. صحیح دی. ژ او. دا او چې کوم دی دا د اواغ پاسې کمپوزې حالت دی، یعنی دویم حالت دی. د اواغ فعل او چې کوم دی دا دویم حالت ته چې کله دا واړی، یعنی پاسې کمپوزې کې موږ تېره شوې زمانه کې کله موږ یو فعل استعمالو، نو موږ یې دویم حالت ته اړو. صحیح دی. پارتیسیپ پاسې. صحیح دی. نو هغه چې کوم دی او دی، ژ او. صحیح دی. tu as eu, il y a, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu. صحیح دی. il y a, ils ont eu. صحیح دی. وبخئ. il y a مطلب زه به یو سره ووایم، ils ont eu، ils ont eu. صحیح دی. زه بیا تکرارم، j'ai eu، tu as eu، il y a، elle a eu، nous avons eu، vous avez eu، ils ont eu. صحیح دی. ils ont eu. صحیح شو. دا اواغ په پاسې کمپوزې کې، یعنی موږ چې کله په ماضي کې دی نه او نه استعمالو. دې معنا شو ژ او مطلب I have had یا I had، ما لرودو. صحیح دی. مثال j'ai eu une voiture، ما یو موټر لرودو. صحیح دی. صحیح دی. نو دغسې دې دپاره موږ اواغ استعمالو چې موږ تېره شوې زمانه کې یو خبره کوو چې ما دا شی په تېره شوې زمانه کې لرودو، داسې و، نو بیا موږ اواغ نه استفاده کوو. صحیح دی. مخکې ځو، ما یو دوه مثاله هم دلته تاسو ته جوړ کړي دي. صحیح دی. ډېر اسانه دی. نو زه کوم یو دوه مثاله تاسو لپاره راوړي دي. j'ai eu des fleurs pour la fête des mères. j'ai eu des fleurs pour la fête des mères. وایي ما چې کوم دی ګلان را سره و، مثال د مور ورځې دپاره. صحیح دی. مطلب I had flowers جمع دی. صحیح دی. ما سره ګلان و pour la fête des mères، مور ورځې دپاره. صحیح دی. mother day، مور ورځې دپاره. صحیح دی. j'ai eu des fleurs pour la fête des mères. صحیح دی. j'ai eu une super voiture. I had a super car. ما سره یو ښه موټر و تېره شوې زمانه کې. صحیح دی. نو دا دوه مثاله دي. زه بیا تکرارم، j'ai eu des fleurs pour la fête des mères. j'ai eu une super voiture. صحیح دی. نو مننه ملګرو، دا اوس موږ نننی درس ډېر اسانه، ډېر وړوکی، ولې ډېر مهم درس. صحیح دی. ملګرو تاسو په اواغ سره پاسې کمپوزې کې جملې جوړې کړئ، پریکټس پې وکړئ، د یو بل نه سوالونه وکړئ، په جملو کې استفاده وکړئ. څومره چې تاسو خبرې کوئ، څومره چې تاسو پریکټس کوئ، څومره چې تاسو استعمالوئ، دومره به تاسو دا زده کوئ. صحیح دی. نو ملګرو، بل که تاسو دې ویډیوګانو په باره کې څه پیشنهاد لرئ، څه مشکل لرئ، ستاسو څه نظر نو تاسو مالا زما په یوټیوب چینل نقیب شارق، هلته تاسو په کمنټ برخه کې خپل میسج ماته پرېښودی شي او په آینده کې په هغې باندې زه ویډیو جوړولی شم. د فرانسوي نه علاوه که تاسو هم نور څه مشکل وي نو ماته تاسو پرېښودی شي، په هغې به زه ویډیو جوړوم. لکه ما څه ویډیوګانې تر دا دمه جوړې کړي هم دي او زه به نورې هم جوړوم، لکه فامیل څنګه راوستل دي، لیسنس څنګه هلته اخیستل دي، په کاف کې ځان څنګه ثبتول دي، په لومپلواکي څه ثبتول دي، هغه څه خدمات ورکوي. دلته نور څه کوم مهاجرو دپاره چې کوم د فرانسې دولت کوم قوانین دي، په هغه ټولو به زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم تر څو تاسو پوه شئ او خپل مشکلات حل کړئ. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.